السلام علیکم. راځئ که چېرې ستاسو نه چېرته موبایل سپک شي یا ستاسو نه د موبایل څوک پټ کړي تاسو ته پته نه وي او تاسو موبایل پسې ګرځئ پوه شئ او ستاسو موبایل رنګ ځي نه ځي بند وي. که چېرې ستاسو د موبایل تاسو معلومول غواړئ راځئ زه درته نن په دې ویډیو کې طریقه ښیم پوه شئ. داسې طریقه به تاسو وکړئ ستاسو د موبایل پته به ولګي چې دا چا اوچت کړی دی نه دی اوچت کړی، دا موبایل کوم ځای کې پروت دی یا بند دی. که چېرې هم ستاسو نه چا موبایل پټ کړی وي نن درته طریقه ښیم. راځئ دې ویډیو طرف ته لاړ شو، دا ویډیو وګورو، د دې طریقه زده کړئ هم دغه چالو کړئ. دوستو دې دپاره یو اپلیکیشن لاګي هغه به تاسو انسټالو. دا ما الریډي انسټال کړی دی. دا زومینګ مه کوه، ته لیدلی شي ګوګل فین مای ډیوایس. دغه قسم اپلیکیشن به تاسو پلی سټور نه انسټال کو. دا کله تاسو انسټال کو بیا به تاسو څه وکړو، دا کولاو کو. دا زه تاسو مخ ته کولاوم، کولاو مو کو. اوس په بیا به تاسو څه وکړو، دې کې دغه قسم انټرفیس به تاسو ته کولاو شي. بیا به تاسو ته دا لاندې لیکلی دي سین اینډ ګیسټ. دې کې به تاسو هغه جیمیل ورته ویر کو چې تاسو هغه موبایل کې کوم جیمیل سره کولاو کړی، لکه کوم جیمیل آی ډي تاسو ورته ورکړي وي. دا لاندې زه ته لینک کوم، په دې کې به بیا تاسو څه وکړو، دې باندې به کلیک کو. دا اوس ما کلیک کو، څه کلیک مه کو. اوس په دې کې زه ورته جیمیل آی ډي به ورته ویر کوم. ګورو ورته زه ورته اوس خپله جیمیل آی ډي ورته ورکوم. دا مو ویر کو، بیا به تاسو ته ګو کو کلیک وکړو. زه کلیک وکړو هغه نه بعد بیا تاسو څه وکړو، دې کې تاسو ته لاندې ښایي کانټیکټ لیدلی شي از نجیب ما نه ما ورکې راغله جیمیل ما ورته ویر کو، دا مسؤل نشان کړه. په دې به کلیک کو. چې په دې به کلیک کو تاسو نه اوس هغه جیمیل پاسورډ غواړي چې کوم جیمیل تاسو ورته ورکړی و هغه پاسورډ به اوس ورته تاسو ویر کو. چې هغه مو ویر کو بیا به ډن کو. ډن مو کو. دا چې سرچ په چالو شي لاندې چې سرچ چالو شي بیا به هغه نه بعد تاسو ته دغه قسم انټرفیس په کولاو شي. دا به تاسو الاو کو. ښه د مسؤل لین وکړو ته وموندو، داسې الاو کو. بیا به تاسو دا اکسپټ ووایو. چې اکسپټ مو وویل بیا به هغه نه بعد تاسو څه وکړو، تاسو سره به دغه قسم انټرفیس په کولاو شي. که دغه قسم انټرفیس کولاو نه شوی دا مسؤل لین درته کړی لیدلی شي ګلداره د منځ کې د یو نشان دی، په دې باندې بیا تاسو کلیک کړو نو بیا به تاسو سره دغه قسم کولاو شي. دوستو دا اوس ما سره هغه موبایل ښیي چې ما سره کوم بل موبایل دی، کوم ورک دی هغه د لاندې ما ته نه ښیي. دې کې ما ته کوم ما سره موبایل دی، دا بل موبایل کې م جیمیل واچول هغه یې وښیل 44% چارج دی ورکې جای سیم دی. اوس زموږ سره کوم موبایل ورک دی هغه چېرته کې دا پاسه سر کې ګوره راته لیدلی شي. دغه قسم تاسو موبایل یې به راواخلئ د تاسو جیمیل آی ډي په څو موبایلو کې هم ایډ وي. اوس دغه موبایل ته زه کلیک کوم، ګورو ورته دا موبایل یې راواخیسته. اوس دا موبایل مونه ورک دی، دا موبایل مونه ورک دی. بیا که تاسو سره دغه قسم انټرفیس لوکیشن یې راوانخیستو، د لاندې تاسو سره د سور لین ما کړی دی لیدلی شئ ته، په دغه باندې بیا تاسو کله کلیک کړو نو دغه لوکیشن به تاسو ته مکمل موبایل راواخلي. چې لوکیشن درته راواخلي بیا به تاسو څه وکړو، هغه نه بعد لوکیشن چې کومې هغه به بیا تاسو زومینګ کو. چې کله تاسو لوکیشن زومینګ کو، دا زه زومینګ کوم ومولیدو. اوس هغه ځای بیا تاسو پېژندلی شو چې یاره موله موبایل په دغه ځای کې کا سره یخ دی. ګوره زه ته نوره هم زومینګ کوم، ګورو ورته لیدلی شئ ته دغه اوس ما والا موبایل دغه ځای کې دی ته یې وښیل. نو دغه طریقې سره تاسو خپل موبایل یادولی شو چې مولا موبایل په دغه ځای کې دی مونه پاتې دی. امید لرم ویډیو به مو خوښه شي. داسې نوې ویډیو